پاغنی مولا چې وکړي چا سره احسان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن پاغنی مولا چې وکړي چا سره احسان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن یا علم ورلور کې جوړ د خاورنا سر زرشي یا ډیر شي بختور د دین د لارنا خبر شي ډیر شي بختور د دین د لارنا خبر شي مخبئی رڼا کوي د حشر په میدان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن پاغنی مولا چې وکړي چا سره احسان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن یا علم روشنائی دا حق باطل په جندل شي یا خلی تاریکی د پاک رسول پکې مندل شي خلی تاریکی د پاک رسول پکې مندل شي مگر زغافل را شغم کړه د ځان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن پاغنی مولا چې وکړي چا سره احسان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن یا علم دا عمل سره یو ډېر غوره نعمت دی نو زکا پاک الله ولور کړي شان چت دے زکا پاک الله ولور کړي شان چت دے کلی مصطفی ورتا ویلی وارثانو علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن پاغنی مولا چې وکړي چا سره احسان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن وای پاک رسول چې بختور هغه کسان دي یا چې وی عالم یا د دې پاک دین طالبان دي یا چې وی عالم یا د دې پاک دین طالبان دي قدم ته وزري غړوي ملائکانو علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن پاغنی مولا چې وکړي چا سره احسان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن رو را عالم شیا طالب یا خدمتگار شا یا تدی سامن شا محبانو کی اشمار شا یا تدی سامن شا محبانو کی اشمار شا جوړ نشي پنځم ګوري ځان بچ کد نیرانو علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن پاغنی مولا چې وکړي چا سره احسان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن زه هدایت شایما خادم د عالمانو ډېر فخر کوم زه د دین په طالبانو ډېر فخر کوم زه د دین په طالبانو زکا می په مینا د لیکلي دا بیانو علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن پاغنی مولا چې وکړي چا سره احسان علم ورلور کې دا حدیث د قرآن علم ورلور کې دا حدیث د قرآن